بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغان ملت ته او بالخصوص زما د هنر پلویانو ته سلام احترام. ستړي مه شئ، دعا کوم چې ټول د صحت په جامو پټ یاست. قدرمنو وطنوالو، غواړم چې دوه مبارکۍ درکم. یو خدا چې امیرخیل درخت ستاسو خپل برنډ دی، د افغانستان دی، دا مبارک شه. دوهمه دا چې امیرخیل درخت دا نوم په پښتو دی، دا مبارک شه. قدرمنو، زمونږ درخت زمونږ د روزګار کیفیت انشاءالله هغه به تاسو ته په اول ځل ثابتېږي. مونږ خام مواد د امیرخیل ټکسټایل یا د امیرخیل رخ لپاره له چین څخه راوړو. بیا په فیصل آباد کې چې کومه فابریکه ده یا کومه فیکټري ده، هغه هم زمونږ د افغان ده، حاجي محمد علي د کابل د بګرام اوسېدونکی دی. نو بعد لغې انتقالیږي سوات ته، په سوات کې د هغې پیکینګ نورې خبرې هلته کېږي. نو له هغه ځایه بیا راځي پېښور ته. پېښور ته چې کله راشي نو په فردوس کې جاوید امیرخیل ټکسټایل یا جاوید امیرخیل رخت، نو دلته یې نمایندګي ده، دلته ایجنسي ده په هدایت پلازا کې. نو تاسو ډاډه راتلی شئ، خدای مو رابله. دا برنډ ستاسو خپل دی، زه ستاسو خپل یم. لکه څنګه مو چې په هنر کې، په موسیقۍ کې د خپلو ترانو له لارې خپلو نوي نسل ته، خپلو مشرانو ته دا انګېزه ورکړې ده چې باید وطن وپالو، ملي ارزښتونه وپالو. انشاءالله د تجارت په برخه کې به موږ له تاسو دومره ګټه په نظر کې نیسو چې هغه ډېر په کم مقدار به تاسو به خوشحاله یې. کیفیت به ډېر بهتري او قیمت به ډېر مناسب وي. دا د دې په خاطر چې زمونږ په ټولنه کې که شتمن دی که غریب دی، ټول وکولی شي چې د امیرخیل درخت نه استفاده وکړي، وای غوندي خوشحاله یې پکې ښه احساس وکړي. دا چې په تېرو څو ساعتونو کې مو امیرخیل برنډ تر دنیا ورساوه، ټولې دنیا ته مو وښوده. ډېر تشکر، ډېر ممنون یم او بیا ممنون یم. زمونږ ستاسو په خدمت کې یو، زمونږ کاروبار روزګار ستاسو په خدمت کې دی. خدای مو راوله. انشاءالله زر تر زره چې کله د لارو د مسلې ستونزې حل شي، نو امیرخیل برنډ به جلال آباد ته انتقال شي، له جلال آباد به کابل ته انتقال شي، له کابل کندهار خوست ته انتقالېږي. نو ټولو ته د ښې زندګۍ په هیله یم. یو ځل بیا مننه کوم چې زمونږ برنډ، زمونږ دا نوم مو په ډېر کم وخت کې، یو څو ساعتونو کې ټولې دنیا ته ورسولو. ټولو دوستانو څخه ډېره مننه چې ویډیوګانې کړي دي، پوسټونه یې کړي دي. کور رمضان تشکر او خدای مو ملګری اوسه.